ایمان پلورونکي درې شپېتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه را پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو، په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په فلسطین کې و او هلته د کرک د کلا د مسلمانانو ډیر بد حالات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته د دوی د جاسوسانو په واسطه باندې راوړل شول چې هلته په مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي او د اسلام دایره ډیره پرتنګه کړې ده. خو دلته بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه دوه جاسوسانو ته ځینې لارښوونې وکړې او بیا یې هغه بیرته کرک ته ولېږل. ورونو، او همدارنګه د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې د زاهدان کوم جاسوس چې د لیوني په جامه کې په کرک کې ګرځېده او په اسلام پسې بدې ردې ویلې، هغه د عثمان په نوم یو مجاهد ځوان سره مخامخ شو او هغه ته د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ورسپارل شوی پیغام اوراوه او دې ځای ته رارسېدلي وو چې هغه لیوني تر ماښامه پورې په اسلام پسې بد وویل او ماښام ته نږدې یو جومات مخې ته صلیب ودراوه او یې ویل چې دا نور مسجد نه بلکې کلیسا ده او عثمان هم په دې لیوني پسې ورورسېده. بالاخره دا جوته شوه چې دا د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د فوز یو استخباراتي مامور دی. د ماښام په شاوخوا کې عثمان ته دغه جاسوس لارښوونې کولې او د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ستر پیغام یې ورته اوراوه چې دې ځای ته رارسېدلي وو. سلطان صلاح الدین ایوبی دغه جاسوس ته ویلي وو چې د کلابندۍ په وخت چې موږ کوم اسونه له لږې نه مړه سوي وو د هغه کمی مو د دښمن له اسونو پوره کړی وو. او ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د پیغام په ترڅ کې دا ورته ویلي وو چې زما د ملت زامنو ته ووایه چې پر تاسې دښمن د مینې په وسله باندې حمله کړې ده. تل یاد ساتئ چې هیڅ یو نامسلمان د مسلمان دوست کېدای نشي. صلیبیان د جګړې په ډګر کې مقاومت کولی نشي. د هغوی پلانونه له خاورو سره خاورې شوي دي، نو ځکه اوس هغوی د مسلمانانو د نوي نسل له ذهنونو څخه د اسلامي امت او همدارنګه له مذهب سره مینه له زړونو څخه باسي. هغوی چې کومه وسله کارولې هغه ډیره خطرناکه او ویرونکې ده. هغه ذهني عایشي، لټي او بیکاري ده. د دغو درې خرابیو د پیدا کولو لپاره عیسویان او یهودان سره یو شوي دي. یهودان د خپل لوڼو په وسیله په تاسې کې حیواني احساس راپاروي، تاسې له نشو سره عادت کوي. زه دا نه وایم چې دغه حیواني جذبه او نشې به ستاسې آخرت هم خراب کړي او له مرګ وروسته به تاسې جهنم ته بوځي. زه دا ویل غواړم چې ستاسې دغه بدعملي به ستاسې لپاره د دې نړۍ ژوند هم تر جهنم زیات تریخ کړي. تاسې چې څه ته جنت او خوندونه وایي هغه د دوزخ عذاب دی. تاسې به د صلیبیانو غلامان سئ چې ستاسې د خویندو او لوڼو بېپتي به کوي. ستاسې د قرآن پاڼې به کوڅو کې بادونه الوزوي او ستاسې جوماتونه به د آسونو طبیلي وي. ورونو، د استخباراتو دغه مامور عثمان ته پسې وویل صلاح الدین ایوبي ویلي دي چې که د یو باوقاره قوم په حیث ژوندي پاتې کېدل غواړئ نو خپل روایت مه هېروئ. صلیبیان له یوې خوا په تاسې باندې ظلم او تیری کوي او له بلې خوا د آسونو بګۍ او د پیسو لالچ درکوي. مسلمانان د دغسې عایشونو منونکي نه وي. ستاسې دولت ستاسې ایمان او عمل دی. دا د صلیبیانو د ماتې ثبوت دی چې هغوی ستاسې د تورو له ویرې داسې بې حیا وسلو نه کار اخلي چې د خپلو لوڼو په بېپتۍ کې ستاسې د غلامۍ خوبونه ویني. زما د ملت زامنو، خپل عملونه نیک وساتئ، خپل نفسونه په خپل ولکه کې کړئ. ظالم واکمن په اصل کې کمزوری وي. هغه خپل مخالفین د ظلم او جبر په وسیله د ځان تابع کول غواړي او ځینې نور د پیسو په اسره غولوي. تاسې له ظلم او جبر څخه مه ډارېږئ او نه له هغوی نه د څه تمه او اسره ولرئ. تاسې د اسلامي امت روښانه آینده او راتلونکي یاست. موږ د اسلامي امت ماضي یو. دښمن ستاسې له اذهانو روښانه ماضي باسي او د خپلو نظریاتو او ګټو له تیارو ډکول غواړي تر څو د اسلام آینده تیاره سي. خپل اهمیت وپېژنئ
دښمن یوازې تاسې د خپل ځان تابع کولو هڅې کوي، خو تاسې ټول په یاد ولرئ چې تاسې په خپلو فکرونو کې نننۍ ورځې نه بلکې راتلونکې ورځې په یاد ولرئ، ځکه چې ستاسې د دښمن نظر ستاسې د دین په راتلونکي باندې دی. تاسې به لیدلي وي چې دښمنان له تاسې سره څه کوي. که تاسې د ذهني عیاشۍ په مردار ډنډ کې پرېوتئ نو سبا ورځ به د ټول اسلامي امت همدا حال وي. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دغه لارښوونې د کرک مسلمانانو ته لېږلې وې چې ټول اسلامي امت دغه لارښوونو ته اوس هم اړتیا لري. ورونو، تاسې فکر وکئ، په هغه وخت کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د تورې په زور باندې ټول صلیبیان په ګونډو کړي ول او په حیرت کې ول چې له کومې داسې حربې نه کار واخلي چې مسلمانانو ته په هغو باندې ماتې ورکړي. حتی له پوځي قوت نه دوی لوېدلي ول، پوځي یرغل یې نه شوای کولی. په هر ځای کې د سلطان صلاح الدین ایوبي لښکرو هغوی ته ماتې ورکوله او په هر ځای کې مسلمانان مجاهدین موجود وو. معسکر یې کاوه، اسلحه یې له ځان سره ساتله او د اسلام احساس ورسره و او د اسلام د دفاع او بیرغ د لوړوالي فکر د هر نارینه او ښځینه، ځوان او سپینګیري په ذهن کې و. خورونو، تاسې په اوسنۍ زمانه کې فکر وکئ، په هغه زمانه کې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په مقابل کې د کفارو هر اسلحه بیکاره وه، یوازې نجونې او پیسې وې او خاینان چې بیرته د سلطان صلاح الدین ایوبي په مقابل کې کارول. ورونو، تاسې هغه او اوس وخت سره قیاس کړئ. په هغه وخت کې د مسلمانانو تورې دومره لوړې وې چې د هیڅ چا توره له هغو څخه نه سوی لوړېده او ټولو د مسلمانانو تر تورې لاندې ژوند کاوه. خو په اوس زمانه کې د اسلامي هیوادونو ځینو تالي څټو او ګوډاګیانو د اسلام دغه عظمت او د تاریخ ستوري هیر کړي دي. دوی باید د هغوی په لاره تللی وای او دغه ستوري تازه ساتلی وای او د هغوی پلونه یې ړنګېدو ته نه وای پرېښي. خو نن که تاسې د افغانستان په شمول باندې اکثره اسلامي نړۍ وینئ نو هلته اکثره تش په نامو اسلامي حاکمان په شرابو، نجونو او سرو زرو او نورو حرامو شتمنیو باندې اخته شوي دي. هغوی د مسلمانانو هیوادونه او مشران یې په سرو زرو او نجونو باندې اخته کړل او خپله یې د اسلحو فابریکې جوړې کړې. اوس هره اسلحه دوی جوړوي او مسلمانانو ته فقط د عیاشۍ وسله رامخته کړې ده او د عیاشۍ په وسله باندې اکثره اسلامي هیوادونه نیولي دي او اوس هم دوی تسلط ترې لري. خو ورونو، که چېرته ماضي ته وکتل سي د اسلام د هغو سترو فاتحینو توصیې باید په یاد ولرو او د هغوی ړنګ پلونه بیرته باید راتازه کړو. د جهادي سپېڅلي بهیر لارویان سو او د هغوی مجاهدینو په پلونو باندې روان سو، له هر ډول عیاشۍ او ایمان پلورنې څخه لاس په سر او د الله د دین د حفاظت لپاره هر ډول قربانۍ ته آماده اوسو. لکه د سلطان صلاح الدین ایوبي په وخت کې چې نر او ښځې، ځوانان او کوچنیان ټول د قربانۍ ته آماده وو. خیر، رابس خپلې کیسې ته. د سلطان صلاح الدین ایوبي د استخباراتو مامور په ډېره چټکۍ د هغه پیغام عثمان سارم ته واوراوه او هغه ته یې پرې د عمل کولو لارې چارې هم وروښودې او هغه پسې ورته وویل چې د اسلام ستر مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي په ځانګړې توګه ویلي دي چې خپل ځانونه له بې ځایه احساساتو وژغورئ، ولولې او احساسات هم پر عقلونو باندې غالب نه سي. له پارېدنې ځانونه وساتئ او ځانونه کنټرول کړئ. احتیاط حتمي دی. د استخباراتو دغه مامور چې عثمان ته یې دا خبرې کولې پسې ورته ویې چې هغه خپله او دوه نور ملګري به په یو شکل نه یو شکل له هغه سره ګوري او دغه اړیکې به قایموي. خو په سملاسي توګه دې خبرې ته اړتیا ده چې مسلمانان په خپلو کورونو کې چړې، برچې، خنجرونه او تورې جوړې کړي او په کورونو کې پټې کېږدي. ښځو ته په کور کې د خنجر او برچې د ګزار کولو او له هغې نه د ځان بچولو لارې چارې هم ور زده کړي. د یهودي نجونو خبرو ته غوږ مه ږدئ. له هغوی سره داسې خبرې ونه کړئ چې هغوی ته ترې شک پیدا کېږي. په خپل سر کومه جنګي چاره سرته ونه رسوئ. لومړی باید منظم شي، بیا یو مشر وټاکئ. مشر باید د خپلو ملګرو هر یو کار وڅاري او هیڅوک د خپل مشر له خوښۍ پرته کوم کار ونه کړي. خو ورونو، په دغه حالت کې لمر په پرېوتو د جومات امام راغی. د هغه په لیدو باندې لیوني سړي بیا صلیب راپورته کړ او په منډه بهر راووت. بهر یې بیا هماغه اعلانونه پیل کړل او ویل یې مسلمانانو د صلیب تر سیوري لاندې راشئ، ستاسې اسلام مړ سوی دی. خو ورونو، امام عثمان سارم ته له غوسې نه په ډک نظر وکتل او ویې ویل د دلته څه کول او ته هغه څنګه دلته کېنولی و؟ هغه دې ولې نه واژه؟ آیا ستا په رګونو کې د مسلمان پلار وینه وچه شوې ده؟ که زه بوډا شوی نه وای نو هغه به مې له دې ځایه ژوندی پرېښی نه و
خو عثمان په دې حالت کې وویل یهودی نه دی، مسلمان دی، د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام یې راوړی دی. عثمان هغه بوډا امام ته د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام واورو او ویې ویل زه به په دې پیغام عمل کوم، له نن ماښام نه پرې بسم الله کوم، خو موږ ته د یو امیر اړتیا ده، آیا تاسې به زموږ مشري وکړئ؟ عثمان دغه امام ته وویل او دا یې هم پسې وویل دا سوچ وکړئ چې که صلیبي حکومت ته خبر ورسېده لومړی به د امیر مرۍ پرې کوي. امام ځواب ورکړ آیا زه په جومات کې دا ویلی شم چې زه له خپل قوم نه بیل یم؟ خو دا پرېکړه به قوم کوي چې زه د مشرۍ وړ یم او که نه. زه د خدای جل جلاله په کور کې ولاړ وعده کوم چې زما پوهه، زما اولاد او زما روح به د اسلام د تحفظ او پراختیا او د صلیب د ځوړتیا لپاره وقف وي. ورونو دې ته وایي د ابراهیمي ملت رښتونه لاره وایي. له هغه وروسته دغه امام عثمان ته وویل زما ګران بچایه د صلاح الدین ایوبي د پیغام یوه کلمه په ذهن کې کېنوه. هغه ټیک ویلي دي ځوانان د دین او هیواد آینده وي، هغوی خپل دین او هیواد روښانه او خپلواک کولی شي او د خپلو بدو عملو په نتیجه کې د غلامۍ زنځیرونه هم په غاړو کې اچولی شي. کله چې کوم مسلمان زلمی د یهودۍ او عیسوي نجونو په بې حیایي زړه بایلي او هغوی ته په بد نظر ګوري نو هغه دا احساس نه کوي چې د هغه خپله خور هم د هغې په څېر د ځوانانو د هوسونو ښکار کیږي. دا هماغه مقام دی چې قومونه تباه کوي. زما زلمیه بچایه د الله جل جلاله په دې پاک کور کې وعده کوم چې د صلاح الدین ایوبي په پیغام باندې به ان شاء الله عمل کوم. دا خبرې چې وکړې عثمان سارم کور ته ولاړ، خو هلته بیا خپله خور النور سارم یې ځان ته کېنوله او د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام یې ورته واوروه او ویې ویل النور زموږ دین او ملي غیرت له تا نه ډېره ستره قرباني غواړي. سر له نن خپل ځان یو مستوره نجلۍ ګڼل پرېږده. مسلمان نجونو ته دا پیغام ورسوه او هغوی د جهاد لپاره تیارې کړي. زه به تاسې د خنجر وهلو، غشې ویشتلو او برچې په استعمال باندې هم پوه کړم او دروه به یې ښیم. خو ورونو د غیرتي ورور غیرتي خور بیا څه وایي؟ هغې ورته وویل وروره زه خو لا د مخه په دې فکر کې وم چې موږ د خپلې ازادۍ او خپل قوم لپاره څه کولی شو. موږ خو د نارینهو خولې ته ګورو. عثمان سارم هغې ته وویل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي او د هغه د پوځ په باب چې څومره خبرونه دلته خپریږي هغه ټول دروغ دي. د مسلمانانو کورنیو ته ولاړه سه او ښځینهو ته صحیح خبرونه ورسوه. عثمان سارم هغې ته صحیح خبرونه وویل او دا یې هم ورته وویل چې په مسلمانانو کې هم غداران او جاسوسان شته. هغه خپلې خور ته 3-4 کورنۍ وښودلې او ورته ویې ویل چې د هغوی مېرمنې د ځان ملګرې کړه او ورته ووایه چې مېړونه یې غداران دي. هغې ته یې دا هم وویل چې د عیسوي او یهودي نجونو له دوستۍ نه ځان وژغوره، د هغوی مینه یوازې دوکه ده. خو النور پوښتنه وکړه آیا زه دوی له دلته راتلو منع کړم؟ او یوې یهودي نجلۍ ته یې اشاره وکړه هغه خو له تا سره هم ازادانه خبرې اترې کوي. عثمان سارم ورته وویل زه به هغې ته نن ووایم چې زموږ کور ته دې نور نه راځي. هغه ډېره ذهینه او هوښیاره نجلۍ ده. خو ورونو هغه یهودي نجلۍ چې دې په باب باندې خبرې کولې ډیاني الکساندر یوه ځوانه عیسوي نجلۍ وه. کور یې له عثمان سارم نه لږ لرې و. د هغې پلار په ښاروالۍ کې یو لوړ رتبه مامور و. د النور ملګري او له عثمان سارم سره یې هم ژورې اړیکې پیدا کړې وې چې عثمان به یې ولیده ډېره به خوښېده. عثمان سارم هغې ته نه ورنږدې کېده. هغه دا ګڼله چې دا عیسوي نجلۍ ده او دلته د جاسوسۍ لپاره راځي. هغه هېڅکله هم ډینې ته په ناوړه نظر کتلی نه و، لا چې له هغې سره به یې ټوکې ټکالې هم کولې چې هغه شکمنه نه شي. خو چې اوس د دې اړتیا پېښه شوه چې ډیني الکساندر د هغوی کور ته ور نه شي نو اوس د هغوی لپاره دا خبره مشکله شوه چې څنګه دې ته ووایي چې نوره دې د دوی کور ته نه وځو. خو د هغې منع کول ضروري و ځکه چې عثمان په خپل کور کې خور او ملګرو ته جنګي روزنه ورکول غوښتل او هغه ته دا هم معلومه نه وه چې تر دې وروسته به د هغوی کور ته څه ډول رازونه راځي. د هغه له ډېر فکر وروسته دا چاره خوښه شوه چې خپلې خور ته یې وویل چې ډیاني الکساندر کله چې زموږ کور ته راسي ته بهر وځه او ورته ووایه چې د کومې ملګرې کره ځم. په دې ډول ملګرتیا له هغې سره سسته کړه، هغه به خپله زموږ کور ته راتلل پرېږدي. خو وروڼو په دغو حالاتو کې د کرک د ښار خلکو د هغه لیوني خبرې کولې چې د مسلمانانو د تباهۍ وړاندوینه یې کوله. په نامسلمانو خلکو د هغه خبرې ډېرې ښې لګېدې. ټولو هغه سړی لټاوه او ورپسې ګرځېدل، خو هغه هېڅ چیرې هم نه لیدل کېده. د حکومت لخوا یې هم لټون کېده ځکه چې د مسلمانانو د ویرولو او د هغوی د ولولو سړولو لپاره له هغه لیونین د کار اخیستنو پرېکړه شوې وه. چاته معلومه نه وه
چې هغه چیرې تللی. هغه په هماغه شپه کوم لوري ته بېدرکه شوی 10-12 ورځې هغه ولټول شو. صلیبي حاکمانو له ښاره بهر هم ورپسې اسونه وځغلول. هغوی هیله لرله چې له دې ښاره به کوم بل ښار ته تللی وي. 10-12 ورځې تېرې شوي وي، خو هېچا هم د هغه لیوني درک په نه لګاوه چې په کوڅو کې به ګرځېدی او د اسلام پسې به یې بد ویل. خو ورونو، را روانې کیسې ته د ښاري مجاهدین ښه متوجه اوسي، ځکه چې په را روانه کیسه کې د ښاري مجاهدینو د یوې ډلې تصویر وړاندې کېږي چې په څه ډول باندې په هغه سختو حالاتو کې د صلیبیانو په منځ کې، یعنې د دښمن په منځ کې خپل کارونه په ډېر حوصله، چټکتیا او ځیرکتیا سره سرته رسوي. ورونو، په دغه 10-12 ورځو کې عثمان سارم خپلې خور النور او د هغې ملګرو ته د وسلو کارول ور زده کړل. هغو نجونو ته د برچې کارول ډېر په ګرانه ور زده کړل. سربیره پر دې هغه مسلمانانو ځوانانو ته د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام ورساوه او هغوی یې په یوه پټه جبهه کې تنظیم کړل. دغو ځوانانو هغه مسلمان کارګر پیدا کړل چې برچې، غشې او لیندۍ به یې جوړولې. دا ټول د صلیبیانو مزدوران وو. هغوی د ځانونو لپاره کومه وسله جوړولی نه سوه. مسلمانانو ته د کومې وسلې د ساتنې اجازه هم نه وه. هغوی کارګرانو په پټه په خپلو کورونو کې وسلې جوړول پیل کړل. دا ډېر خطرناک کار و. د نیول کېدو په صورت کې سزا یوازې مرګ نه، بلکې تر مرګ د مخه ډېرې وحشیانه سزاګانې وې. هلته به چې کوم مسلمان په یو معمولي ګناه ونیول شو، له هغه به پوښتنې کېدلې چې د مسلمانانو په کورونو کې څه کېږي او جاسوسان څوک دي. د دې سره به د هغه بدن د مالوچ په څېر ډانډس کاوه. کارګرانو به چې کومې وسلې جوړولې، هغه وسلې به یې د عثمان سارم په څېر مسلمانانو ځوانانو ته سپارلې او د مسلمانانو په کورونو کې به یې پټولې. خو ورونو، هلته بیا خوندو هم خپل ډېر خطرناک کار و. د نیول کېدو په صورت کې سزا یوازې مرګ نه، بلکې تر مرګ د مخه ډېرې وحشیانه سزاګانې وې. هلته به چې کوم مسلمان په یو معمولي ګناه ونیول شو، له هغه به پوښتنې کېدلې چې د مسلمانانو په کورونو کې څه کېږي او جاسوسان څوک دي. د دې سره به د هغه بدن د مالوچ په څېر ډانډس کاوه. کارګرانو به چې کومې وسلې جوړولې، هغه وسلې به یې د عثمان سارم په څېر مسلمانانو ځوانانو ته سپارلې او د مسلمانانو په کورونو کې به یې پټولې. خو ورونو، هلته بیا خوندو هم خپل جهاد جاري ساتلی. د ورځې به مسلمانانو نجونو په بورقو او چادریو کې خنجرونه، غشې او لیندۍ پټې پټې له یوه ځای څخه بل ځای ته وړلې. خو د وسلې جوړولو پروګرام ډېر سست و. ورونو، هلته سلطان صلاح الدین ایوبي ته د استخباراتو یو مامور خبر ورکړ چې په کرک او شاوخوا سیمو کې مسلمانانو ته د هغه پیغام رسېدلی دی. او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته دا هم وویل سول چې هلته ځوانانو او پیغلو پټ مرکزونه هم جوړ کړي دي. دغه خبر راوړونکی یو ځیرک او زړور مخبر وویل هغه سړی چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام د کرک مسلمانانو ته ورساوه، د یو لیوني په شکل کې دغه بریالیتوب ترلاسه کړ. سلطان صلاح الدین ایوبي په دې خبر ډېر خوښ و. هغه وویل د کوم قوم ځوانان چې راویښ شي، هغوی ته هېڅوک ماتې نشي ورکولی. د استخباراتو د ادارې مرستیال زاهدان وویل دغه بریالیتوب زما حوصله را لوړه کړه. که تاسې ماته اجازه راکړئ، نو زه به د نیول شوي سیمو ځوانان دومره راوپاروم چې هغوی به د اور لمبې شي او یروشلم به وسوځوي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل او په دې اور کې به هغوی پخپله هم وسوځي. زه ځوانان لمبه کول نه غواړم، زه د هغوی په سینو کې د ایمان سپرغۍ بلول غواړم. د ځوانانو پارول کوم ګران کار نه دی. له هغوی نه به ځینې د پیسو په اسره ستاسې په لاسونو کې لوبیږي او زیاتره د احساساتي ویناو او جذباتي شعارونو په وسیله راپارېدلی سي. بیا چې ته په هغوی باندې څه کول غواړې ویې کړه. هغوی په خپل منځ کې جنګولی هم سي. د دې لامل دا نه دی چې هغوی ناپوه او بې تجربې دي او یا ګوندې هغوی خپل دماغ نه لري. اصلي خبره دا ده چې دا عمر همداسې دی چې د ګرمې وینې والا انسان یو څه کولو ته اړ باسي. په دې عمر کې ذهن عیاشي ته هم تمایل پیدا کولی سي او د نیکو اعمالو په لور هم. تاسې چې د ځوانانو ذهنونو ته هر ډول خوځښت او پارونه ورکړئ، د هماغې اغېز قبلوي. ستاسې د ملت دښمنان زموږ د ځوانانو په اذهانو کې د عیاشي او جنسي خواهشاتو جرایم داخلول غواړي. د هغوی هدف همدا دی چې موږ هغوی د جهاد لوري ته مایل نه کړو او دښمن په خلاف استعمال نه کړای شو. او سلطان صلاح الدین ایوبي زاهدان ته وویل ته هڅه کوه چې ځوانان راوپاروې، بلکې هغوی ته د خپلې آینده په باب هم فکر او سوچ ور زده کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث ځان پوه کړه چې هغه فرمایلی دي خپل ځان وپېژنه او خپل دښمن هم وپېژنه. د هغوی فکرونه بدل کړه، په هغوی کې ملي احساس ځواکمن کړه. دا ځوانان د ملت ډېره ارزښتناکه شتمني ده. هغوی له پارېدلو او سوځېدلو وژغوره. د هغوی وژنه د پوهانو کار نه دی. پوهه او عقل دا دی
چې دښمنان د هغوی له لاسه ووژنې، خو هغوی ته خپل دښمن ورو پېژنه. که کوم مسلمان په ما پسې بدې ردې وایي نو هغه نه د اسلام دښمن دی او نه خاین، هغه زما دښمن دی. زه به هغه ته د هغه قانون په ملاتړ سزا نه ورکوم چې د اسلام او اسلامي سلطنت د تحفظ لپاره جوړ شوی دی. د ملت قانون د ملت د امیر د ځانګړي استعمال لپاره نه دی. د خیانت سزا هغه چاته ورکول کېدای شي چې د هیواد او ملت جرړې پرې کوي او د دین د دښمنانو مټې قوي کوي. که څه هم واکمن په خپله دغه ګناه وکړي، هغه خاین دی او د سزا حقدار دی. چیرې د هغه سلطان صلاح الدین ایوبي چې د نن ورځې غلام او ګوډاګیان حاکمان په دار راوځړوي؟ خیر، زاهدان پوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې د هغه ځای ځوانان د قربانۍ لپاره تیار سوي دي، موږ ترې څه ډول کار واخلو؟ سلطان صلاح الدین ایوبي وویل، د هغوی ولولې مه راپاروئ، د هغوی فکرونه راویښ کړئ چې د هغه ځای له حالاتو سره سم پرېکړه وکړي چې هغوی باید څه وکړي. هغوی د احساساتو د اغېز لاندې پرېکړې ونه کړي. هلته نور هم ذهین مخبران واستوئ او زاهدانه دا یاد ساتئ چې دښمن زموږ نه، زموږ د ځوانانو د ذهنونو خرابولو کوښښ کوي او زموږ د هغو حاکمانو بېلارې کول غواړي چې ذهنونه یې د ماشومانو په څیر وي. هر یو قوم ته چې له جنګ پرته ماته ورکول غواړي نو د هغوی ځوانان په ذهني عایشې اخته کړي. هغه به تر دې حده ستاسې غلام شي چې خپلې لوڼې به ستاسې خدمت ته وړاندې کړي او ویاړ به هم پرې کوي. صلیبیان او یهودیان دغسې سطحې ته زموږ د ملت راټیټول غواړي. خو ورونو، د دې خبرو په جریان کې لکه سلطان صلاح الدین ایوبي ته چې ناڅاپه څه ور په یاد سوي وي، هغه زاهدان ته وویل، ما چاته ویلي وو چې په کرک کې هغو مسلمانانو ته چې وسلې جوړوي اوربلونکې ماده ورولېږي او یا هغوی ته ووایي چې دغه ماده څه ډول جوړیږي. خو زاهدان ځواب ورکړ، دا خو هغوی ته ویل شوي دي او دا خبر هم را رسېدلی چې مسلمانانو د دغې مادې جوړول پیل کړي دي. ورونو، دا خو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله پلانونه او د زاهدان ترمنځ خبرې اترې وې. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله له محاذ څخه به اوس ورشو کرک ته. په کرک کې په سملاسي توګه داسې حالات پیدا شول چې د هغه ځای ځوانانو په خپله فکر کول او عمل کول پیل کړل. د عیسویانو تر لاس لاندې سیمو کې صلیبي پوځونو د کاروانونو لوټل پیل کړل، خو دغه کاروانونه دومره عام نه وو. سوداګر او نور سفر کوونکي به یو ځای اوسېدل. د هغوی شمېر به چې 2-2.5 سوو ته ورسېده نو د کاروان په سرعت کې به یې لیږد کاوه. دا یو دفاعي ګام و. د کاروان سره به وسلوال کسان هم وو. اوښان او اسونه به زیات وو. د سوداګرو بې شمېره مال او دولت به هم ورسره و. په کاروانونو کې به ځینې کورنۍ هم وې. دې وګړي به کوچ کاوه. د صلیبیانو ظلمونو نه به په تنګ راغلي وو او زیاتره مسلمانانو به هجرت کاوه او د مسلمانانو د واکمنۍ سیمو ته به تلل. خو دومره لوی کاروان به څو تنو غلو لوټلی نه شو. د کاروان وګړي به یې مقابله کوله. خو ورونو، صلیبیانو دا کار خپل پوځ ته سپارلی و. هغوی ته به که د کاروان خبر راغی نو د خپل پوځ یو 2 ټولي به د سیمې د غلو په لباس کې ولېږل او هغه کاروان به یې لوټ کړ. په کاروانونو کې به یوازې مسلمانان وو. خو ورونو، دا جرم هغو صلیبي پاچاهانو هم کړی او د لوټ شویو مالونو یې برخه اخیستې وه چې اوس په تاریخ کې د صلیبي جنګونو د قهرمانانو په توګه معرفي کیږي او حتی ځینې مسلمان ګوډاګیان یې هم تاریخ ستایي او د هغوی په کفري پلونو باندې روان دي. په دې ګناه کې مسلمانان واکمن هم شامل وو. هغوی د کوچنیو ریاستونو واکمن وو. که له هغوی سره پوځ هم وو، د لوټ شویو کاروانونو 3-4 کسه به د دغو واکمنو دربارونو ته فریادي ورغلل نو چا به یې خبره نه اورېده، ځکه چې دغه واکمنو ته هم په صلیبي نجونو، شرابو او د سرو زرو څه پیسې ورکول کېدې. که دغه واکمنو غوښتلي وای نو د صلیبي غلو مخه یې نیولی سوای، خو هغوی دغو صلیبي ډاکوانو ته داسې ازادۍ ورکړې وه چې د هغوی د ریاستونو په دننه کې هم غلاوې کولې. صلیبیانو هغوی دومره ړانده کړي وو چې د هغوی د ریاستونو سرحدي سیمې هم په قرار ترې نیولې. هغوی ځینې واړه ریاستونه د همدغو ډاکوانو په وسیله پرله پسې وځورول او بالاخره یې ترې جزیه اخیستل پیل کړل. په دې ډول باندې د اسلامي سلطنت لمن راټولېده. خو نورالدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبي دغه ریاستونه هم نیول غوښتل. دغه ریاستونه هغوی تر صلیبیانو زیات خطرناک ګڼل. یو ځل یې نورالدین زنګي سلطان صلاح الدین ایوبي ته یو پیغام لیکلی چې له څو نورو خبرو پرته یې ورته د دغو کوچنیو ریاستونو په باب هم لیکلي وو. د دغو کوچنیو ریاستونو واکمنو خپله خاوره له صلیبیانو سره ګرو کړې وه. ورونو، دا د هغه وخت ایمان پلورونکي او خاوره پلورونکي وو او په نن زمانه کې هم ښه فکر وکړي. کوم کسان چې نن د وطن په نوم باندې جنګېږي هغوی وطن خرڅ کړی، هغوی په دې وطن باندې یهود مسلط کړي
او د هغوی مټې دي او زما او ستا او هر مجاهد په کور او اولاد پسې ګرځوي او زما او ستا د ورکولو کوښښ کوي. د هغه وخت امیرانو له کفارو نظر ملغلرې او له مسلمانانو څخه تښتول شوي نجونې د ډالۍ په توګه ترلاسه کول او د اسلام نوم یې ډوباوه. دغه مسلمانان تر کفارو ډېر خطرناک او پلید انسانان. هغوی د پادشاهیو په نشو کې مست او صلیبیان د حکومتونو په جرړو کې داخل شوي دي. صلیبیانو ته د ماتې ورکولو د مخه ضروري ده چې دغه مسلمان ریاستونه هم ونیول شي او له اسلامي سلطنت سره یو ځای کړای شي. ورونو دا د نورالدین زنګي رحمه الله په خط کې و. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته لیکلي او دا ورته لیکلي و چې دغه سیمې باید د بغداد تر خلافت لاندې راوستل شي. تر دې ماسیوه د اسلام د ساتنې لپاره بله چاره نشته. خو ورونو د دې خطرو سره سره به کله کله کومه ډېره ستره قافله په بیدیا کې د تېرېدو په حال کې لیدل کېده. له کرک نه 2 میله لرې یو کاروان روان و. په هغې کې تر 100 زیات اوښان وو. زیات شمېر آسونه وو. په کاروان کې د سوداګرو مالونه هم وو او یو څو کورنۍ هم پکې وې. یوه کورنۍ داسې هم وه چې په هغې کې 2 نجونې وې او دواړه خوندې وې. قافله له معمول سره سم د مسلمانانو د کرک له سیمې چې تېرېده صلیبیان پرې خبر شول. خو په دغه قافلې پسې یو ټولی پوځ ولېږل شو او په رڼا ورځ په کاروان باندې حمله وکړه. ورونو دغه ظلمونه او وحشتونه ښه په یاد ولرئ. دا په سوونو کاله مخکې د دغه نننیو یهودو نیکونه او قانون ټاکونکي وو چې نن هم په مسلمانو خاورو کې شتون لري او اکثره ګوډاګیان هم د دوی د پلانونو په عملي کولو کې ورسره شریک دي. ورونو د قافلې اسپرو کلکه مقابله وکړه. خو څرنګه چې د صلیبیانو شمېر زیات و د هغه ځای شګې په وینو سرې سوې. صلیبیانو تر کوچنیانو پورې دوی ټول ووژل. 15 مسلمانان ځوانان پاتې شول. هغوی له ځان سره ونیول او بندیان یې کړل. دواړه نجونې یې هم ونیوې. اوښان او اسونه یې له سامانونو سره بوتلل. دغه کاروان چې کله کرک ته ورسېد تر ټولو د مخه یې بندیان روان کړي وو. په هغوی پسې پر 2 اسونو باندې 2 نجونې وې چې له جامو یې څرګندېدله چې هغه مسلمانانې دي. ورپسې صلیبي عسکر روان وو چې مخونه یې په نقابونو پوښلي وو او ورپسې په مالونو او سامانونو بار اوښان او د اسونو کتارونه هم روان وو. ورونو په دغه حالت کې دې نجونو ژړل. خو د کرک اوسېدونکي یې له سیر لپاره راووتل. هغوی ورته چکچکې او خنداګانې کولې. ځکه چې هغوی پوهېدل چې دا لوټ شوی کاروان د مسلمانانو دی او بندیان هم مسلمانان دي. خو په دغو بندیانو کې یو زلمی د آفاق په نامه و او دواړه دغه نیول شوي نجونې هم د دغه آفاق خویندې وې. آفاق زخمی هم و. د هغه له تندي او اوږو وینې بهېدلې. خو هغه د دغه لوټ شوي قافلې په مخ کې د کرک ښار ته ننوت. کله چې سیل کوونکي ولیدل په لوړ غږ یې وویل د کرک مسلمانانو زموږ سیل کولو ته راغلي یاست. دې نجونو ته وګورئ. دا زما نه ستاسې خویندې دي. دواړه مسلمانانې دي. ورونه دا چې دا نجونې به صلیبیان چیرې بیایي او د دې په ادامه به په کرک کې کوم حالات رامنځته کیږي او هلته به عثمان سارم د دغو نجونو د خلاصون ایمان